مولوي صاحب فرمایي ما اورېدلي دي چې سړی 80,000 واره ووایي لا اله الا الله چې بیا کوم سړی په جهنم کې یې مسلمان جهنم لره تللی قبر کې په عذاب الله عذاب چې لرې کوي. دی وایي ما دغه وظیفه 3-4-5 واره ویلې اوس ما سره پرته وله 80,000 مې یو ویلې وه 80,000 مې بله ویلې 80,000 ول په مشک کې یو ځوان و دا مشهور و ده ته کشف قبور. کشف قبور دا معنا چې قبر ته ودرېږي ورته معلومېږي چې دا قبر په عذاب دی که نه دی. سته دا رقم خلک سته پېښور کې موږ راغلو 20 کاله مخکې په کوړه خټک کې ول نو یو طالب و هغه ډېر به پریشان و ډېر به غمګین و کمال نه دی ورکړه د الله رب العزت چاته دی به دا مړو په یادېږي دا په عذاب دی دا نه دی دا څه ده. نو دی چې و دا هم داسې ځوان و اوس موږ نه به پوهېږو چې ټک دی که رښتیا وایي ول داسې ناست و یو واره چپس پور خیر خیر ول زما مور په جهنم کې زما مور د اور د جهنم په اور سوځل کېږي. نو موږ دی وایي زما سره دا وظیفه ما 3-4 واره کړې وله زما سره پرته وه ما یوه نسخه د ده په مور پسې وبخښله چې ومبخښله یو واره دی راپور خوشحاله سو ول الحمدلله الحمدلله زما د مور الله د جهنم عذاب لرې کړي. زما زړه ته ولوېده یو مې دا زړه ته ولوېدله چې دا سړی د رښتیا و کشف قبور ورته حاصل دی علم کشف قبور او دویم چې دا شی ما ور واستوي خو ما والله سره خبر یم الله عذاب جن لرې کوي. زه به دې ته اسانه شی در وښیم وره زه مور پلار لرم الحمدلله ژوندي دي ستیغه به چا به ژوندي دی چا به وفات سوي ټګي مه کوئ په درواغو به یې نه سره بخښو صحیح ده په یو دیګ چاولو به یې نه سره بخښو موږ وږي یو موږ مجبور یو د خدای په نامه که ستا ومړي ته خو نو مایځي نه ستا حال احوال نه چې دی والله درته وایي چې تا پرون چې ختم کړی زه والله په خبر یم مړی والله درته ووایي صحیح سلو 80,000 واره لا اله الا الله ووایه که هغه موږ به تواب کوو هغه کوچني چیشه په ګوته یې نه یار نمبر وا ډیجیټل شي ټګي به نه کوي په مجلس کې بیا نه کوي نه خلک ګپه کوي دی ذکر کوي د چې بیا شاته پوښتنه پسې وکړه کارونه به د دغه ګرده خراب یا په پټه کوه یا تسبیح کې ریا نه راځي از مفتي معلوم شي او په خوله مه ښوروه خوله به نه سر ښوروې په زړه کې وکه هم پروا نه لري په زړه کې وکه هم پروا نه لري او که یوازې بیا په خوله باندې هم کوه 80,000 یو ووایه 80,000 بل ووایه 80,000 خالي په خپل مور پلار شي زما 80 ختمه ستا دا یو واره چې ستا 80,000 واره الله اله الا الله ووایي الله رب العزت په مور پلار په قبر کې پریشان والله به عذاب چې لرې کوي. زه هغه خبرې درته کوم چې زموږ کې تاوان دي د ملایانو کې تاوان دي ستا کې پیدا ده زه خبرې درته کوم. که ملایان وایي ورور ته یو ملا و ما یو ورځ وویل مال دا ختمت نو دا علیده موږ یو ځای میلمانه و زه مسله در ښکاره کوم پلاني کتاب کې پلاني کې دا ستا ختم دی دا اعمال تی کوه بس صحیح ده ټیک موږ ولا که ته بیا څه ایمانداره یې که وایه ټګي به نه سره کوو صحیح ده ټګي به نه سره کوو. یو ورځ ما وختي کې درته مال طالبان مې ختم نه واسم چې ورله طالبان وروره نو ستړي یم دي بیا نو ناوخته م سي ماجد تازه نو کیسې هم پاته دي چې راووتلو نو خالي چاولې ورکړي ما پوښتنه چې وکړه مال څه وشي مړشي دا پیسې ویل یار پې ولا کره کړې الله دې ول دغه مړی نه دی که په جنت کې الله دې جهنم نه په خدای قسم ګپه نه درته ته په ما ولې خپل پلار بخښې او په کرایه یې بخښې په کرایه تو نه ووایه 80,000 یو په یو ورځ یې مه کوه په 10 ورځې یې مه کوه 80 ورځې یې وکړه ځان سره کښېږده په خپل مور و پلار پسې بیا دغه رقم بله وار یې ووایه بیا که داسې یو یار ولدي د هغه بابا وفات سوی یا دغه رقم بیا هغو ته وبخښه والله که ګپه درته کوم دا رښتیا ده. از شیخ صاحب رحمه الله فرمایي دغه سړی څه سولو بېهوښه سو چې زما مور په عذاب ای سړي پټ وظیفه ورسره پسې ویې بخښه دی بېرته راپورته سو نو دا معلومه سوه چې سړی 80,000 واره لا اله الا الله ووایي او بیا په خپل مړي پسې وبخښي که په عذاب الله یې د عذاب اخلاصوي که په عذاب الله یې د عذاب اخلاصوي. ستا داسې ډېر ښه ملګري ستا چا مور مړی چا بابا وفات سوي دا پسې ووایه والله ډېر زبردست